बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वगुकतुनको ज़मानुम दे सलमान शाह और तासु गोरे पश्तो नॉलेज फैक्ट्री। वगुकतुनको नन जरा रागलेम खपल कली था और पकली की रागलेम गाने था कमजे की गुड़ा जुड़ेगी नन बता उस तखेमा दे दा प्रोसेस सरे टोल द अलिफ नवाला ये पूरे द पटिना द गने संग राजी बिया दे मख के सब प्रोसेस थी द मरगोरा न बता पोस को शाता बता उस तखकारी दी बमुंग त टोल तफसील वही दा गुड़ा संग जुड़ेगी गने द कमजे न राजी बिया इस्तेमाली की संगा दे जनरेटर न दी सकार अखली दे के दिन जूस संग उजी बियाल त टप त संग जी दा और सोना टाइम अखली दे टोल प्रोसेस त पोस बकोम द दीना नो मुंग सराव से और द वीडियो न खोंदुना वाखले زمانو ممزاده او دلته من کار کوم دا غاڼې ده د خیره دا غاڼې ده تاسو لیدای شئ او دا چې کله راشي دلته وغورځېږي د دې ځای ته راغورځوي دې ته پراڼه ویلی شي دغې ته غاڼې ویلی شي. خوږو کتونکو د ګوړې جوړولو لپاره د ټول نه لومړی ګني یو ځای ته راجمع کړی شي. بیا دغه ګنو نه رس یعنی جوس د دې غاڼې په ذریعہ وایستلی شي. دا غاڼې په جنریټر چلیږي. دغه جوس دننه یو لوی ټپ کې جمع کیږي. کله چې دغه ټپ ډک شي نو دا جوس دغلته لګېدلي یو لوی کړي ته ور واچولی شي او ورپسې اور بل کړی شي. خوږو کتونکو تقریبا 2 घंटे دوی په دغه کړي پسې اور بلوي او 2 घंटे پس دغه پور یعنی چیړ تیار شي او دوی دغلته لګېدلي د لرګي او لوی خانک چې ورته اتره ویلی شي هغې ته ور واچوي. او د یخېدو نه لږ ساعت مخکې د دې نه د ګوړې چکې جوړې کړي او بیا یې په بورو کې واچوي او خرڅ ته یې تیارې کړي. خوږو کتونکو د ګوړې بېشماره فایدې دي. انشاءالله د ګوړې په فایدو به هم یو ویډیو جوړو. قدرمندو کتونکو کوشش کوئ چې د چینۍ په ځای د ګوړې استعمال وکړئ. داسې به تاسو د ډېرو بیمارو نه بچ شئ. जी خوږو کتونکو امید کوم چې ویډیو به هم ډېره خوښه شوې وي. که چا دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک بټن لازمي دباو کې او که چا زما دا چینل پښتو نالج فیکټري نوي سبسکرایب کړئ نو لازمي سبسکرایب کړئ. د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. سلمان شاه له ورکې اجازت الله پامان.